سیلابونه د ډیرو امراضو د خپرېدو سبب کیږي، خو دا خطر هغه وخت کېدای شي کم کړل شي چې د سیلابونو مخکې د سیمې خلک خوندي ځایونو ته وتلي اوسي او یا د پاکو اوبو سرچینې خوندي ساتل شوي اوسي. د سیلابونو له امله د احتمالي خطرناکو امراضو د پیدا کېدو مخنیوي او درملنې په اړه په نیویارک کې د جمایکا د روغتون داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب میرعلي سادات نظر اورو چې د سکاټ د لارې نه زموږ بلنه منلې. ډاکټر صاحب سادات، تاسو ستړي مشئ، پوښتنه مو ورسره کومه چې که داسې واضح معلومات لیدونکو ته ورکړو چې د سیلابونو له امله څه ډول مرضونه اصلا پیدا کېدلی شي؟ مننه آشنا صاحب، د ټول نه وړاندې یو ځل بیا تاسو د آشنا تلویزیون محترمو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه موږ تاسو ټول پوهیږو، سیلابونه، طوفانونه او یا داسې نور طبیعي آفتونه د انسانانو پر ژوند باندې مستقیما ناګواره تاثیرات لري چې په دې کې د دوی د صحي مشکلاتو، اقتصادي مشکلاتو، جامعي مشکلاتو پر ارتباط لري. معمولا په دې کې د انسانانو صحت متضرر کیږي چې په دې کې ماشومان، ښځې او زاړه خلک زیات متضرر کیږي. دغه مشکلات د مختلفو فکتورونو له کبله رامنځته کیږي. بله، یو چې چیرته وضاحت ورکړل شي څه ډول امراض مثلا ډیر خطرناک دي او خلک د دې مرضونو د خپرېدو مخکې چې د دې سیلابونو نه پیدا کیږي څه ډول تدابیر باید ونیسي یا نیولی شي؟ د سیلابونو څخه پیدا شوي مشکلات موږ کولی شو چې په دوه برخو تقسیم کړو. یو هغه مشکلات دي چې په آني ډول باندې هغه د سیلابونو په اول وختونو کې انسانانو ته پیدا کیږي، او بل هغه دي چې د اوږدې مودې په جریان کې انسانانو ته پیدا کیږي. آني مشکلات مثلا انسانان خپل ژوند د لاسه ورکوي، معیوب کیږي، جراحات پکې ګوري، د خړو او د پاکو اوبو هغه سرچینې د لاسه ورکوي، همدارنګه دوی د خپل کورونو څخه بې ځایه کیږي. دا اغاني مشکلات چې دوی ته پیدا کیږي. د دې په څنګ کې انتاني ناروغي زیاتېږي، مثلا د پاکو اوبو او د ناپاکو اوبو یو ځای کېدل چې د تخریب له کبله رامنځته کیږي. انسانان د ناپاکو اوبو څخه استفاده کوي، د انتاني ناروغي چانس پکې زیاتېږي، خصوصا اسهالات په دې کې زیاتېږي، د تنفس ناروغي پکې زیاتېږي، همدارنګه د پوستکي انتانات پکې زیاتېږي. د دې په ترتیب باندې کله چې دغه اوبه ولاړې پاتې شي د ډنډونو په شکل باندې په دې باندې میاشتې تکثر کوي، د نورو پرازیتي ناروغیو چانسونه په دې کې زیاتېږي. او په هغه منطقو کې چې په هغه کې کیمیاوي پلانټونه موجود دي یا کیمیاوي تاسیسات موجود دي یا زراعي تاسیسات موجود دي، چې ته هغه د تخریب سره مواجه شوي، نو په دې صورت کې هغه مواد محیط ته ازاديږي او انسانان دغه څخه مستقیما متاثر کیږي. د دې په څنګ کې خلک په عمومي ډول باندې صحي کلینیکونو ته دسترسي د لاسه ورکوي، ځکه په هغه ساحه کې هغه کلینیکونه او شفاخانې هم متضرر شوي دي. نو هغه خلک چې په دوامدار ډول باندې ناروغي لري هغه شدت پیدا کوي او د انسانانو مشکلات ورسره نور هم زیات. ډاکټر صاحب، هغه کسان چې مثلا دا ویډیو کې مونږ ګورو چې دا د موسمي اورښت یا سیلابونو له امله مریضیږي، لکه کولرا یا نسناسته یا دې ته ورته نور مرضونه، دوی ته تاسو څه مشوره ورکوئ چې څه باید وکړي؟ زیاتره وخت کې د سیلابونو د راتګ څخه مخکې کله چې دوی ته خبر ورکول کیږي او د حکومتونو او د ځایي مقاماتو ته دوی ته هدایت ورکول کیږي، دا خلک باید هغې سره ډیر کلکه همکاري ولري او هغه باید تعقیب کړي او دا باید عادي ونه ګڼي. که چې دوی ته ویل شوي چې د ساحې څخه ووځي، دوی باید هغه ساحه ترک کړي، ځکه دغه شیان معمول دي او دا پیدا کیږي، دوی باید په دې باندې پوه شي. د دې په څنګ کې چې ته د تخلیه مسله نه وي، خلک باید ځان ته د اوبو ذخایر د اقل د یو هفتې یا دوه هفتو لپاره ولري، همدارنګه پاک غذایي مواد باید د ځان لپاره جمع کړي. خو که چیرته بیا دغه منابع مونږ لري او یا دغه منابع د لاسه ورکړي، دوی باید د آزاد اوبو څخه استفاده ونه کړي. دوی چې کله اوبه اخلي، دوی باید جوش کړي او د جوش کولو څخه وروسته یخې شي او د هغې اوبو څخه باید استفاده وکړي چې د انتاناتو او د میکروبونو چانس پکې کمیږي. یوه لنډه پوښتنه بله کوم، آیا د دې سیلابونو په وخت کې د زراعتي فصلونو یا بوټو نه مرضونه پیدا کېدای شي؟ دا واقعیت خبره ده، یعنی کله چې د پاکو اوبو سرچینې د ناپاکو اوبو سره یوځای شي، ټول هغه پرازیتونه او یا هغه میکروبونه چې په دغه آزاد محیط کې موجود دي هغه د دې اوبو سره یوځای کیږي او هغه مرضونه ټول انسانانو ته انتقالېدلی شي. دا واقعیت خبر ده. که چېرته داسې یو بیلګه مثلا افغانستان وګڼو چې هلته لیدونکي ډېر به تاسې ګوري او هلته خصوصا سیلابونه چې کیږي، اکثره دا راپورونه راځي چې اطرافو کې حتی کورونه نړیږي، خلکو ته ځمکې خرابېږي. د دغه اوبو برخه تاسو یاده کړه چې وساتي، اوبو ساتل یا د پاکو اوبو څنګه دا سرچینې وساتل شي، یو لارښوونه داسې ستاسو په مشوره شته؟ اصلا دا باید د دولت په سطح او د هغه منطقو په سطح باندې په لومړي قدم کې صورت ونیسي. مثلا دولت باید هغه د اوبو ذخایر چې یو منطقې ته اوبه ورکوي، د هغې د تامین لپاره باید پوره ګامونه واخلي او دا باید تضمین کړي چې په عادي شرایطو کې هغه تخریب نشي.
یعنی دا غي سرونه پټ وساتل شي دا غي د مینټیننس لپاره کار وشي په لوکل ډول باندې یا مثلا په محیطي ډول باندې خلک باید د غذایی د اوبو د سرچینو هغه مراکز هم کوشش وکړي چې پاک وساتي او په خپل کور کې کولای شي چې د یو هفته یا د دوه هفتو لپاره د اوبو ذخیره وساتي پاک او دا غي سرونه پټ وساتي. تاسو دا مې یادوري وکړه چې یعنی اوبه که جوش کې او هغه یخي وساتل شي تر هغې به هم ښه صحیح مننه. مثال د سده مثلا یو چې ته په څوک په کور کې څاګانې لري د څاګانو سرونه باید پټ وساتل شي تر څو دغه د محیط او دغه سره ځای نشي. جواب هم واخست. کور ودان ډاکټر صاحب میرعلي ساده ډیر مننه ډیر تشکر معلومات. خوشاله اوسئ.